رحمان بابا ډېر لوی دا ما لیدل او د خپلو لیدو درته نن نه 10 کاله مخکې قبر یې جوړېدو زه ورغلم چې ورغلم دیوالونه لاندې بنیاد کنستم او ظاهر شاه بادشاه والا تعویز را لېږلی و چې دا پکې هغې له بنیادونه جوړل زه بنیاد ته کوشم او په جبل مې هغه دیوال داسې ووهل خو چې وموهلو هغه خوره غوندې ځمکه ده په دې مخ باندې هغه قبر ورسوری چې ورسوری شي داسې مې پکې وکتل نو پکې مړی پروت چې مړی پروت دی نو ویرېدم ما وی چې دا خو کتل دي خو که لاس ورمه چې نه چې وویني ګلکارانو ته مې وویل چې هلکه دا څنګه چې دا سوری لږ کولاو کړي او زه لاس ورنه باسم خو تاسو زما د لاس پښې داسې ونیسئ که دې لاحت کې زه رانیومه که نه نو دې باندې راډک وایي ویلې ښه هغې اوس دا زما لاسونه او پښې داسې ونیو او ما داسې لاس ورنه دی په خدای باور وکړئ یا وخت اوس تېر داسې پروت دی تا به ویل چې اوس چایي اوس د شوی کړې خامتا کفنې دی خامتا نه دی له باید شوی کي که نه د شوی کړې خامتا کفنې دی تک سپین تا به ویل چې اوس یې ورغوستی دومره سړی دي او ږیره تور او سپین ګډه وډه ده یعنې سپین لږ زیات او تور کم ده په دې سترګو باڼه یې نه دي باڼه والله العظیم چې هغه هم نه دي خراب شي ښه لاس مې پرې ووهلو داسې تسلي مې وکړه دا زما د لیدو همرا خلق زیارت کا فصل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا ندرومی گزار د درویشانو درست دیوان د رحمان زار تر دې غزل شاه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو د هر څه اے عاقل غوږونه سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا ته د اجل سوار په تخ بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا په تخت ناست هاي هوش وی د خان هاټ دی هغه کور چې د دنیا په نعمتونو مالا مالا هغه کور د ویرونو مرکز جوړ د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دا راته په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نه شي مولا ته چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې مېوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نه شي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لا حکم لویه خدایه زه رحمان به د ماشر په میدان څه کړمه دا هغه خلقو مولانا عذرګل مدظر له العالین مې تپوس وکړ ما چې وربرلم ما ته د رحمان بابا یو قصیده وه اوسته مولانا صاحب ته به چې زه کله لاړم وایي د رحمان بابا یو قصیده وه ما به ورته څه شی د قیوم خان د برکته ما د رحمان بابا کتاب یاد کړی قیوم خان هم پېژنده تاسو خو ډېر یاد د بابړې والا
بابړه تاسو درې لا پاتې چې بابړي ګلونه واچوي د شیاګانو ورونه یې بس څوارلس سوه کال وشو ځان وهئ بل چاله ته پیړه ورنه کړه هلکه دلته جرګړه کې وایي شیاګان پیدا شوي دي ما دا شیاګان نه دي ضیاءالحق صاحب قانون کې ترمیم شوی دی چې شیعه یا به زکات نه مستثنا دي دوی پیسو دپاره ځان شیعه کړی دی پیسو دپاره چې زه شیعه یم نو شیعه باندې فقه جعفریه کې به زکات نه وي اول دوی نه دا تپوس وکړه چې فقه جعفریه امام جعفر د امام ابو حنیفه استاد او یو نیم سو کال رستو د شیعه مجتهدینو دا فقه جعفریه لیکلې ما پرې خبره پوهېږي امام جعفر په خوب کې هم دا فقه نه ده لیدلې چې دا کومه شیعه ورسره په خوب اوس که بېله خبره ده چې دا بدقسمته قوم علماو نه لرې دی خبر نه فقه جعفریه وجود نشته پاکستان کې به قانون راځي او د فقه حنفي به د فقه حنفي به راځي وایي تاسو به شیعو سره څه کوئ زه به شیعو سره هغه کوم چې کوم کار د کابل حکومت ورته کابل کې شیعه وزاره شیعه حکومت ورته ویلي چې که بار راووتئ نو سپلای به درنه جوړ کوټه کې جاړئ په کوټه کې نه جلوس ته دا پاکستان دا ملک دی ښځو پکې لاهور کې جلوس ویسته چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلامي نظام راځي دا ډنډې بدل کې ومني قیادت د ښځو د جلوس چا کولو بیگم زري سرفراز بیگم زري سرفراز لویه پښتنه دې د ښځو جلوس رئیس دی او د نور خان ښځې قیادت کوي څوک وایي اوس ما سره د دې علاج نشته که ماله څو ورځو زور راکړه اته ورځې ډېر نه که ما نه ښځه دارو دپاره چا بارولی ده نو دا ګیره به بیا ستاسو په متیازو کړه دارو دپاره دارو دپاره یو اعلان به وکړه یو اعلان چې واورئ ښځې پوهې کوي که بار ښځه راووته د خرې مثال یې دی چې هر خرو تښتوله تپوس بیا نه کوي که دوی ما نه راووتې نو بیا بیا دې سړی دی تاسو دې ښځو پېژندلي یئ پوهېږي در باندې چې دا اجرا دی ټپ نشي کولی که ټپ کوي او زه تانې ته لاړم زه باندې څوک متیاج نه کوي زما اورېدی کېږي ښځې څلوېښت په ټانګه کې کېنوه ټریفک والا یې نه چالوي او سړي چې د څلور نه پنځم شي ټریفک والا یې چالوي پوهېږي دا د اجراګانو حکومت دی کوم اسمبلی کې چې ښځې ناست دي هغه اسمبلی کې تاسو شریعت بل پیش کړی دی ښځې اسلامي مملکت کې ښځه څوک دی چې هغه په اسمبلی کې ما سره کېږي ښځه څوک شته د ښځې ووټ شته ښځه کې اوس مونږ دې ښځو نه کامیابېږو مفتي محمود زما د الیکشن جلسه وه چې په دې ښځو پسې مې شروع کړه مفتي محمود ما ته خدای دې خوار کړه خدای دې خوار ما ولې ما تر سیټ دې بېلو ښځو پسې دې بد ما مفتي صاحب سلام درته زه د ډمې په اوس اسمبلی ته نه وم والله که لاړ شم زما په اومه پېړۍ دې نالتي چې زه اسمبلی ته لاړم او زه به د ښځو د ازادۍ سرپرستي کوم ولې بېهوشه شوې زما په اومه پېړۍ دې نالتي چې زه به په اسمبلی کې د ښځو دپاره بل پیش کوم چې
د دویم څه حق شته. ولې د دې یو حق دی، کور به ناستی، بچي به سنبالوي، روټۍ به پخوي، جامې به وینځي، زه به یې ګټم دې له به یې راوړم. ټیک شو؟ دا د دې حق دی چې کوم شریعت معنا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. قرآن ویلي دا د دې حق. په اسمبلی کې د دې څه کار دی چې دا به ما سره ناست ولې دوی ما ته ویل ښودلی دی ویل که لورې بیا ورانې کولو مال که لورې ورانې کولو هغه پېښې به پې کوم چې کوم په پلار والا کړی. تاسو خیال راغی علما چې دي دا ډمبرې دي، دا د خدای چا پسې کوي نه. اوس بیا اولاد پسې شوي لا نه دي ځکه چې ملګري کړي دي. بدقسمته موږ دلته یو، چاله یې څه لالچ ورکړی، چاله یې څه لالچ ورکړی، چېرته دا د سود د زکات پیسې دي. بیا ما پسې مرداري راوړي جومات، مرداري د کالج هلکان چې جلوس وباسي، گورنر او وزیر اعلی ورسره جرګې کوي چې دا بابیل دي تیریږو. مونږ د طالبانو جلوس ویسته په ښار کې، نو مونږ سره جرګه چې دا ډیپټي کمشنر کوله چې خیر بشي مولا صاحب خیر. ما لکه دا مونږ درته سړي نه ښکار ټیک به مونږ سره گورنر جرګه کوي. جواب راغی چې ښه تیار شي گورنر در سره جرګه کوي. مال ښه ده نو ما توبه ویستې ده د گورنر د مخ کتوم همدا تا سره جرګه کوم بره جرګه نه کوم. ویل ولې مال ما دی به حیثیت گورنر منلی نه دی، وزیر مې به حیثیت وزیر منلی نه دی، چې د ده رتبه مې نه ده منلې نو ده سره زما جرګه کول ما دپاره شوی کار دی. डी सी में मनले, एसपी में मनले, डीएसपी में मनले, डीएजी में मनले, आईजी सरकारी मशीनरी چې کومه د ملک دا مې منلي دي سره جرګه کوم. وزیر دا د غلو جمعداران چې دي دا کونسلران دې جمعدارانو ته زه د کار نه ویم. ولې زه یم ته ما کونسلر منلی نه د غلو ټټو تا ته زه د کار ولې وویم. د کمیټۍ میر چې دی هغې ته زه مشر جمعدار ویم، مشر د چواریانو. خو دا لاندیني لږ واړه واړه مشران دا غټ مشر دی. ته ما منلی نه میر، تا منم. زمونږ ویاړی او سړکونه مات پراته دي او زمونږ میر چې دی هغه ورځ د چین ډمو ته دغه ورکول ده تحفې ورکول. وزیران ورته ناست دي د چین ډمې ګډېږي. ما دا خپل مزدورین ښې دي دې خموزه نورو ته څه لکېنې. زمونږ ملک کې هم ډېرې ښایسته ښایسته ښې ښې داسې چاټی چاټی ډمې دي. دې نه راوړئ راوړئ دې خموزه او د چین هغه تشتۍ تشتۍ راغلی دی. دا ټول کابینټ ورته ناست نو پاس دمو ته ناست دي او لاندې د یو وزیر بیان دی کم لیدلی خدای خبره چې یاره دې اسلام نه به په ملک کې کار ونه شي. پاس دمو ته ناست دی او لاندې دا بیان ورکړی. نو ماله په سیالۍ رسته اوس رایاد شو روژه وه چې روژه وه نو اوس یو لیډر دی د مسلم لیگ کو لیډر دی. پاکستان اوس بیا وایي جي تھوڑی کھوتی او تیار کھڑا ہوتی وایي چې د کوم ځای خراب او ملته ونه د مسلم لیگ کو لیډر دی، ډېر لوی بزرګ دی. د هغه سیګار په لاس کې دی او سهار 10 بجې دي. نو سیګار هم راکاږي او چې نظام مصطفیٰ کے بغیر کام نہیں بنے گا. بھائی نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرنا چاہیے اور اسلام کے نعرے سے ہم بھٹو کو شکست دیں گے، نہیں تو پھر کام نہیں بنے گا. مفتی محمود سے ماں تدا کیوں کہتے چکی نہیں تو ہونے میں اور جدا بولے ہونے دے کنا اس سوچا لے کنا کیا کر دیڑی جگہ ہے تاسو پوه شئ دا زموږ ملک دی. پاس اخیری خبر ورته کوم. پلار او زوی زوی د جان بد کرداره پلار ورته دا مکوه دا مکوه دا مکوه پلاره نه شوي. بیا ورته پلار وی چې د ورځې څومره ګناه وکړې ماله حساب راکوه د شپې. بل دا اسانه د شپې به کېناستو پلار ته به وی نن مې دومره زنا کړې ده، دومره مې شراب څښلي، دومره مې جواري کړې ده، دا ټول حساب.
درې ورځې چې پلار له حساب ورکړو نو په څلورمه ورځ ورته وایي چې و پلاره زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم نوره شپه به یې تاله حساب څنګه درکوم پلار یې ورته وایي وایي بچیا تو نه میدان حساب بے صبح و شام تو نہ میدانی حساب بے صبح و شام پس حساب عمر چوبوئی تمام اے بچیا دی یوی ورځ یو دی اوس کی حساب مالا نشرا کولے نو پدې مې پوي کچ د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ور زمون خو غاړه خلاص زمون خو به دومره پښتنه خدای کوي چې به جګر مولا چغې دیواله شوي سینه دې غټه بدن دې غټو خېچغې دیواله شوي ولې دې ونه وهلې نو زه به خدای تاو کته چې ما وه جیل تا تاو کته چې زلار قیوم خان خبر مې ورته کوله چې یو کال زه د شب قدر قلا کې نظر بند کړی د دې 4 سدې اخی صاحب د خدای پاک وبخي الو یا جلسه به چې دلته کې دا کوم ځای دا سفر کې دلته مې یو شعر ویلی چې ګوربمیرو سگ وزیرو ګوربمیرو سگ وزیرو موش دربانی کناد ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند چی پیشو دا وخی بادشاہی او سپی وزیر وی او مگر چوکیداری نو ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دادرے والا بدا وخی بیڑا تبا کی اللہ کا چالے ٹکم پرید یا بڑا ہوئی چالے نا دا غریب بم تلے را غریب سنہ سیل دی نو پیشو چې د غوښې بادشاهي او سپی وزیر او مګی څوکیدارۍ نو ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند سیډي والا ولیکل چې دا سگ وزیر و چې دی دا د بیجګر ملا قیوم خان ته ځکه چې سیډي والا نور تکړه نه بم والا ونه نیو زه راتلم دلته نه خبرونه شوي دا روان دی او خیال او سیو دای پلان یې تکیو الګا نو خطرناک ملک ما وران ملک چا وران کو په دا بنگلو کې چې د امبر سرای نه خساتلی دي ملک دوی وران دا ګوتاوی کې ولا کوي ملک دوی وران د ملک د خزانه بیړه د پاکستان خزو تباہ کړل ملک دوی وران تاسو راشي په صدر کې وګورئ سلویخ کاله اوسو د ښځو شاپنګ نه ختمېږي شاپنګ وتا خدای په ټوغه کې مرداره که چېرته کېنه که خو چې مازدیګر شي لیډه رستو یو لیډه یې مخ سودا ده چې سودا ده چې سودا ده چې و بیړه دی والله چې یو ښځې دې کابو کړی دا ملک به ایله د سړي ځي که غلا ده ښځو دپاره یې کوي که رشوت دی ښځو یې لایي که ډاکي دي ښځو دپاره یې کوي تو خزا دا ابوبکر صدیق سنت تراولا تو گورا چې ستا ملک پار میدان کې اسمان سره خبرې کوي کنه ملک ټول ښځو تباه ملک ښځو تباه او زما خو ډېرې دوستان چې په لارم تېرېږي داسې ویږي ښځو ته مې ښایي چې دا دی دا زمونږ دي ناصري والا ولیکل چې دا سگ وزیر و د قیوم خان سره سیډي والا سوچ کوا د ملک دشمنان او دوستان پیجنا علماء د پاکستان هغه دوستان دي چې علماء پاکستان آباد په دین غواړي او دا ظالمان پاکستان آباد په بی دینۍ غواړي علماء د پاکستان ترقی دین ګڼي او دوی د پاکستان ترقی د ښځو ازادي او د ویسیارونو نه کسم ډیوټي چته دا ایتیار داسې مبارک شو چې کسټم ډیوټي کې چته بل ټکی به ما وایي ما پسې چې بجلیګر ملا په کور کې ټلویزیون وی سی آر دا به ما وایي
دغه وګورئ دا به ما واورئ دا به مو واورئ ښار ته چې راشئ چې د بجلیګر ملا ښځې سر کټ کړی دی ټیک شو اورېدلي به دا به ما واورئ چې بجلیګر ملا حکومت سره ملاو دی تاسو خیال دا به ما واورئ راشئ ښځې راواستوئ زما ښځه وګورئ که ایمان درکړي هر یو ډله کې چې ایمان کوم ډله چې دا وایي چې د حکومت سره ملاو دی راباندې دې ثابته کینی دا هغه د باګړو ډله دی چې د 700 ویښتو یې د درېیمې څه باندې ټیک شو راشئ زما ښځه مو ګورئ که زما لور په یو جومات کې سبق ثابته شوه زه به دا ګیره کلام په خره به سوایم غوږ کښېنه چپ که دا ثابته شوه چې زما کور کې ټلویزیون دی زه به ګیره کلام په خره به سوریم که دا ثابته شوه چې ما کور کې وي سی آر دی زه به ګیره کلام په خره به سوریم او کني چې چا کړه دي هغې په خره سواره کوي مخ ورته او د خره لکۍ په خوله کې ورته تاسو خیال راغی تاسو دوا په کار ده 15 کاله وشو چې د 400 زما کور کلی کور هلکم ګیره مې نه وه سپین ګیری شو کم ټکی مې چې 15 کاله مخکې د غیرت نن نه وړاندې درته کړی دی تاسو دوا په کار ده تاسو به بدل را بدل یئ انشاءالله د پاکستان هغه حکومتونه چې زه د خره لکۍ نه ګڼم والله چې ما خرید نه کوي یوه دویمه ده چې اوس راته یو ملګري وي چې ما اورېدلي چې تا ته ADC او جوړه کپړې درلېږلې نو ما یې زه ملا یم که پلار پسې څوک لاس اوچت کړي او ما له کپړې راولیدي نو بده خو نه ده دا بجلیګر ملا 11 کرتې وزارت زما کور ته راوړی 11 کرتې یو ځل نن نه 3 میاشتې مخکې داسې پیشکش راته وشو چې ته ګورنر کېږې ما د دې 2 جواب دوه یو دا چې زه ګورنر شم تاسو به ډولکي غاړه کې واچوي چې دا د اسلام هم راوسته که نه ملا ګورنر کړو نو څه غواړی وایي به که نه وایي دویمه دا چې په دې تیزنه ګورنرۍ زما وقار ختمول غواړي اوس خلق زما نوم هم چې علي نړۍ خوشحالېږي اوس بیا چې زما نوم څه پرېږده مړه داسې به وایي تاسو که نه تاسو په ایمان یو چې زه وزیر شم دا او هغې نه لرې شم یا ګورنر شم هغې نه لرې شم بیا به دومره صاحب زما دې ګډو وړو خبرو ته کښېني نو د یار در په هزار درمان ورنه کړما د مفتی محمود ملګرتیا به والله د پاکستان په شان ورنه کړما مفتی محمود یو سړی و په پاکستان کې لا اوس د زوی خلک بعضې ملګري خلاف ولي دي وایي دا هلک دی په ټول پاکستان کې د فل رحمان غوندې سر پیدا کړ داسې قابل داسې ذکي هغه ورځ مو کته چې په یو واده کې زیاولک واورېد ښې ورته و او به ویلی ښې ورته تاسو خو ورته دواګانې کوئ شریعت دین والا خو الله تخت بخت برقرار نه هغه ستنې ورته والې ده چې د زیاولکو یادي عمر نه به یادي تاسو خیال راغی ورته ویې ستا دستاربندي ما کړې ده ورته ویل ما ته پته نه ویل ته د پلار د لارې نه لرې شوې ده ورته ویل ته هم د خپلې لارې نه لرې شوې 90 ورځو په واده راغلی وې نه د اسلام راوستو نه د الیکشن دا خبره والله چې ځان ته څه وایي چې ورته وایي فضل رحمان غوندې سر په پاکستان کې پیدا کړ تاسو نه مخکې به یې زه بیعت وکړم فضل رحمان به خپل کار کوي زه جمعیت طلبه اسلام والا او دړنه قدر کوم الله دې تاسو ته توفیق درکړي او ښه عالمان هم که خدای پاک قرآن وګورئ دا زما د کور خبره نه ده
वो या बदावाई ची इस्लाम दी रुसखत जमाना, या बदावाई ची इस्लाम दी रुसखत जमाना, या बदावा द मुस्तफा द मोहब्बत न करे, या बदावाई ची इस्लाम दी रुसखत जमाना, या बदावा द मुस्तफा द मोहब्बत न करे। वल्लाह چې زما د ملاطوب په کسوتای برابر نه او د کلی کلولای د وجه جنازه بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویږي کلی کلولای د وجه جنازه تلار سم سب کې ولار مولویت بتا زفت خدای کور په قبر کې وران سور بچی مطلب ہم کینی اور بچی با پیدا کی اور افغانی کو جو عالم براؤں خبر جنازے لعزت لمنا بازاروں نم لگے دلی تاسو لگیا ہو رازے 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 نگا لگیا ہوئی کوئی نہ ہوئی کہ توک مر دے دا دیوبان علماء ہوئی کہ دے جواندے ہو ویلی زمان دے پا خدا قسمی کہ دزمک پا سر دا مولانا شمسولک افغانی عمرائی نم نشتا د ځمکې په سر زه به میاشت کې یو ځل ورته راتلم ما ته به څه شک غوندې بعضې خبرو کې شو ولا به رالم یو تپوس مې ترې وکړو یو تپوس چې لیلة القدر په ټول کال کې یوه شپه په ټول کال کومو ملکونو کې چې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې د هغه ملکونو او د دې ملکونو به لیلة القدر کیسه څنګه وي په دې خبره پوه شوئ ما چوئی کال کی یوش پدا کال کی یوش پدا پدی راتا یوانی مگنٹا تقریرو یوانی مگنٹ یو اشتباس و راتا چا ابو بکر تا ابو بکر ولی ہوئے دد زوی خو بکر نامه چرتا نوا بکر نامی زوی دا ابو بکر صدیق نو دتا ابو بکر ولی ہوئے یو گھنٹه تقریر راته پدې یو خبره مې کړې وه چې ابراهیم علیه السلام ګډون اعلان کړ د قربانۍ غوښې چا وخوړې لوی ویر جوړ هغه مفتي فرید صاحب خلک ورغلي دي په ثوابۍ کې چې بیا غوښې چا وخوړې ورته ویله بېجګر ملا وخوړې باید ته په غم ځاړولې خلک بیا راځي تپوسونه دا تپوسونه افغاني صاحب سره تعلق لري دا تپوس میں تھی او ځلې وکړو چې زما عقل کې ولې نه راځي د خدای وجود 2 غنټې تقریر راته په دی زما عقل کې ولې نه راځي تاسو خیال راغی عرض داو چې دې افغاني صاحب ورته په لاهور کې وویل چې دا څه د کشف کیسې کې دا هغه ورته مولانا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ولتا دا ویلو چې لاهوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا افغانی صاحب پٹانگا کے اور سرسور شو قسم خوڑو داجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ تعالی و تبارک پہ اجتماع کے وچے دا لاہور دیرے تلارو پا دی مخیرہ تلاسو والو چلاسو والو دیکھو اب یہ مقبرے کی طرح چدا سے ورطا ہو کہتا افغانی صاحب قسم خوڑو چے ماولی دے دیویرے تا ہر یو خبر دو تنو ہر یو ویلاؤ ایک اور واقعہ بتاؤ لاہور شاہی مسجد تراجی بیا راتا پا مخلاصو والو چه گورم پا جماعت کے سوک خرو علار دی سوک قشر دی سوک تتوان دی سوک سپی دی سوک پیشوگان که ظاہر میں دسڑو دی زی سکرمان نبیانی دا خبر که ظاہر میں دسڑو دی زی سکرمان پمانا کی د چار پایو په حساب یم رضا وشو کا گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم دا دی پر پښتنو مشر وای چې پښتون یو پاتې په دنیا کې بدس بے ضمیر قوم او نه ګوري لکه پښتون
तैसे मुलियान मुंगम पुख्ता ये सही माते मुला करते कश्मीर तकड़े मानना और कश्मीर गजाता नहीं तेरे मन को तेरे वह तो संग मुला है माल तक चले वह नजम नहीं चले नुमाल तो बेगैरत कौम इमाम करता गैरती के देश होते होते संग ये दगती